ښایي آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ غړیتوب لغوه کړي. خو ملګرو ولې څه خبره ده، اصلي حقیقت څه دی؟ نو ملګرو همدغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک یې کړئ ترڅو نور ملګري هم ورڅخه خبر شي، او تاسو هم زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له هر ډول سپورټي معلوماتو په وخت سره خبر شئ. ملګرو راځو همدغه خبر ته چې ولې آی سی سی د افغانستان کرکټ بورډ بشپړ غړیتوب له منځه وړي. نو تاسو رابورو دغه خبر تر پایه سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ 15 غړو تازه د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه د کاناډا هیواد ته ورکړي دي. دغه کسانو کې پخوانی سی او یا اجرایي رئیس اسدالله خان، ډاکټر اکبر د کرکټ بورډ فیزیو او اوس د ای ټیم سره بنگلادیش ته تللی و. عابد صاحبزاده چې فعلا د کرکټ بورډ د لومړنیسټیک افیسر دی او امریکا ته له ټیم سره د منیجر یا مدیر په توګه تللی و. زکی سلطني چې پروسه کال د 19 کلن ټیم سره د پلیر په توګه تللی و، سږي بیا د امریکا ویزا ترلاسه او کاناډا کې پناه واخیستله. د افغان کرکټ بورډ یو لوړ رتبه مامور خبریار.com ته ویل چې د اروپایي او امریکا ویزو پر سر پیسې ورکول کیږي، او د فساد کې د کرکټ بورډ لوړ رتبه چارواکي ښکیل دي. په دغه ویزو اخیستونکو لیست کې لوی شمیر دی. د پخوانی کپتان ګلبدین نایب ورور هم شامل و چې ویزا یې اخیستې خو امریکا ته یې سفر نه دی کړی. د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې دغه ویزو اجرا د بورډ د چیرمن فرخان یوسفزي په امر د هغه ځانګړي سکرټر ښاغلي بارګزي له لوري شوي دي. په خپله ښاغلي بارګزي هم په دغه لیست کې د امریکا ویزا اخیستې خو سفر یې نه دی کړی. د امریکا لوبې د ډسمبر په منځ کې وشوې. د یو کلب دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اپروایل ورکوي او وروسته بیا د ویزو ورکولو لپاره هم د افغان کرکټ بورډ خط لازمي دی. د کرکټ بورډ یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي خبریال.com ته ویل چې د دغه ویزې لپاره یو دعوتنامه په $10,000 خرڅول کیږي. د دغه کلب نوم کابل ځوانان دی چې سفر هر کال کیږي او دا سفر د نورالحق په نوم د افغان کرکټ بورډ یو پخوانی پلیر برابروي چې هر ځل نوي کسان امریکا ته بیایي. په کرکټ بورډ کې داسې خبرې کیږي چې دغه سفر هر ځل برابرولو لپاره د کرکټ بورډ چارواکي خپلوان بهرنیو هیوادونو ته استوي. تر اوسه لا افغان کرکټ بورډ په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د کرکټ بورډ مشرۍ ته برتانویانو راوستلو سره هممهاله د کرکټ بورډ شاوخوا 10 مامورینو او لوبغاړو بهر کې پناه اخیستې ده. د کرکټ پوهان وایي که چیرې حکومت د دې ادارې او ویزو د فساد مخنیوی ونه کړي، ښایي آی سی سی د افغانستان کرکټ بورډ غړیتوب لغوه کړي.